سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه ورځ کې ډېر خبرونه روان دي چې ایران او روسیه غواړي چې یو کامله جامع توافقنامه ولري او دغه وکړه لیک چې دی یو جامع وکړه لیک چې دی دا څه شی دی؟ نن په دغه هکله باندې تاسو ته خبرې کوم او په ډېرو موضوعاتو به انشاءالله چې ستاسو سره به هم خلاص شي چې ولې روسیه غواړي د ایران سره دغه هوکړه وکړي او د ایران دپاره یې ګټې څه ده او د روسیې دپاره یې ګټې څه ده او د روسي غوښتنې څه دي او دا هر څه نن په دغه موضوع کې تاسو ته وړاندې کوم انشاءالله چې په ډېرو موضوعاتو به ستاسو سره هم ښه موده وړاندې که تاسو په یاد اوسي ایران پر اسرائیل باندې حمله وکړه او دا هم چې دی زیاتره چینایانو او روسانو دا یې پر بار کړه او دا خلکو دا کار یې وکړه او پر اسرائیل باندې حمله یې وکړه. اسرائیل باندې چې کله هم حمله وکړه اسرائیل یو هفته وروسته بیا راغله په ایران باندې حمله یې وکړه خو ایران دا خبرې بیا چوپ کړه او هېڅ هم اعلان یې هم ونه کړو او رسنیزه هم نه سوه. اوس روسیه غواړي چې د ایران سره یو توافق ترلاسه کړي یو وکړه-لیک امضا کړي چې د هماغه وکړه-لیک لاسلیک کولو سره دوی غواړي چې د ایران سره یو جامع توافقنامه ولري. جامع توافقنامه چې ده په اصل کې ډېر موضوعات پکښې کې راځي. په هغه کې لومړی قدم کې د جامع توافقنامې لومړی قدم چې دی هغه سیاسي موضوعات دي. سیاست چې کله هم یو هیواد د بل هیواد سره جامع وکړه-لیک لاسلیک کوي هغه وایي چې ګوره چې کم کار چې زه کومه البته ضعیفه هیواد دی او قوي هیواد سره چې جامع وکړه-لیک امضا کوي د ضعیفه هیواد ته ویل کېږي چې ګوره دا کوم سیاست چې کوي هغه به زما تر کنټرول لاندې کوي. داسې نه دی چې زه به یو څه وایم او ته به بل څه کوې. یعنې مطلب دا دی چې خپل خارجي سیاست به زما تر کنټرول لاندې ساتي. اوس هم د ایران تر ټوله خارجي سیاست چې دی هغه د روسیې او د چین تر کنټرول لاندې دی مګر اوس غواړي چې روسیه دا خپل تر کنټرول لاندې ونیسي ځکه چې ایران یې په یو بدبختي کې اچولی دی او هغه یې خو پر باټ کې پر اسرائیل باندې حمله یې وکړه چې کله هم پر اسرائیل باندې حمله یې وکړه اوس ایران د ځانه بیریږي او ایران څه شی غواړي S-400 غواړي. S-400 دفاعي سیستم دی چې دا یو روسي دی چې S-500 چې دی هغه ډېر پیشرفته دی او روسان وایي چې موږ په حیث 600 هم لرو خو تر اوسه 600 درکې نشته مګر هیڅ 500 چې دی هغه هم ډېر پرمختللی دی او ډېر هیوادو ته هم هغه ورکړی نه دی. هغه دوی اوس S-400 چې دی هغه په ډېر هیوادو باندې هم خرڅ کړی دی چې ترکیې هم غوښتل چې دا ترلاسه کړي خو د ایران د امریکا مداخله وه تر اوسه پورې هغه توافق سوی نه دی. نور هیوادو ته یې ورکړي دي او دا S-400 چې دی دا په نړۍ کې ډېر قوي دفاعي سیستم دی او په هیڅ ډول باندې بهرنۍ تیاره او بهرنۍ دشمن په هیڅ ډول باندې د فضا د لارې اجازه نه ورکوي چې راسي ستا ملک ته داخل سي او هغه هلته بمباریانې وکړي او یا هم یوه ستونزه جوړ کړي. هغه S-400 په هکله باندې به یوه بله ویډیو جوړه کړمه خو اوس پر ایران پر توافق باندې خبرې کوم. په دویم قدم کې نظامي موضوع ده. په جامع وکړه-لیکو کې اول سیاست دوم نظامي. نو اوس چې کله د نظامي خبره سوه اوس د روسیې د ایران څخه څه غواړي؟ روسیه وایي چې وروره زه غواړم چې په ایران کې هډې جوړې کوم. که څه اوس هم په یو ډول باندې د روسانو هډې د خلیج فارس په منطقو کې شته خو اوس دا غواړي چې په بربنډ ډول باندې وایي چې موږ راځو هلته خپل ځان ته هډې جوړوو هماغه هډې چې موږ جوړ کړو د هماغه هډو څخه موږ غواړو چې خلیج هیوادونه کې چې کوم د امریکا دا څه دي قرارګاوې دي پایګاوې دي موږ هماغه ته لاسرسی پیدا کړو. زه به دلته هم تاسو ته وښیم دلته خبرونه وینئ دغه ټولو خبرونه د روسیې او د ایران د وکړه-لیک په هکله باندې شته وي او تاسو هم د دې په دې هکله باندې داسې کتلی سئ ویډیوګانې په یوټیوب او نورو ځایو کې هم خبرونه لوستلی سئ. اوس روسیه څه شی غواړي؟ روسیه غواړي چې په دغه ځای کې دوی ځان ته یو نظامي قرارګاه جوړه کړي. نظامي قرارګاه په دې خاطر جوړوي که ستاسو په یاد وسي بل روز کې مې هم ویډیو تاسو وښوله چې دلته په عمان کې په اماراتو کې په بحرین کې په قطر کې په کویت کې په سعودي عرب کې په اردن کې په اسرائیل کې په مثلا په ترکیې کې په مصر کې دا زیاتره هیوادو کې چې دی امریکا دلته اډې لري او دلته حدوداً تر 50,000
سرتېري لري او دا 50,000 چې دي په اصل کې سرتېري نه دي، دا ټول نظامي کارپوهان دي او دغه سیمه ټوله کنټرولوي او دا سیمه څېړي. روسیه غواړي چې دغه منطقو کې لاسرسی پیدا کړي. دوی وایي چې دلته موږ نظامي هډې جوړو او د دې نظامي هډو څخه موږ غواړو چې دغه د خلیج یعنې منځنۍ اسیا چې ده، دغه منځنۍ اسیا موږ تر کنټرول لاندې ونیسو او دلته خپل رادارونه نصب کړو او دلته موږ خپل سټلایټو ارتباطات جوړ کړو تر څو موږ وسو کړی دغه سیمه ټوله په خپل کنټرول کې هم موږ ولرو. او دا دویمه خبره ده چې دوی خپل په اوکراین کې غواړي وکړي او دا خبرې چې دي تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې اعلان شوي نه دي، مګر دا افغانستان ایران انټرنیشنل او بي بي سي دغه وړاندوینې کړې چې دغه موضوعات پکې کې په څلورم قدم کې په درېیم قدم کې اقتصادي موضوعات دي. اقتصادي موضوعات دومره توجه ورته نه کېږي، خو اقتصادي موضوعات هم دوی غواړي چې دا کارونه مخته یوسي، ځکه چې ایران او روسیې چې دواړه د غربي هیوادو د سویفت شبکې څخه دوی وتلي دي او ایران چې دی اوس غواړي د روسیې د طریقه د چین سیستم ته ځان وصل کړي او د چین روسانو څخه وایي چې چینایان دې باید قانع شي چې دوی خپل سیستم مشترک کړي او موږ د چین د بانکي سیستم د طریقه موږ د نړۍ سره ځان وصل کړو. نو دا اقتصادي موضوعات دي چې بیا ایرانیان د روسانو څخه غوښتنه لري، مګر سیاسي او نظامي موضوعات چې دي هغه بیا خپله داسې روسان د دوی څخه غوښتنه لري. خبره دا ده چې د روسانو اعلان وکړو چې دا توافقنامه چې ده دا هغه هډې دي چې امریکایان په سیمه کې لري. دلته که تاسو ووینئ دلته یې ویلي دي چې سرنوشت توافقنامه جامع ایران و روسیه چی خواهد شد؟ مسکو هم تایید کرده و هم تکذیب. یعنی روسیه رد کړې هم ده مګر ایران رد کړې نه ده. دلته بیا ویلي ده روایت متناقض تهران و مسکو هست تعلیق امضای توافقنامه ایران و روسیه مرگ رئیسی یا حامل دیگر. یعنی دلته بعضې خبرې شته چې روسان غواړي چې ځان شاته کړي، ځکه چې روسان پوهېږي چې ایران اوس مجبوره دی او موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو او دلته د ډېر ترلاسه کولو لپاره څه شی غواړي؟ ایران څخه غواړي چې وروره خپل خارجي سیاست مکمله خپل ما تر کنټرول لاندې پرېږده. که ته چین سره هم سبا موافقه کوي هغه به هم ما سره مشوره کوي، که ته د هر هیواد سره به څه کوي ته به ما سره مشوره کوي او زه به تا سره بیا مرسته کوم. دا سیاسي خبره ده او نظامي خبره ده. نظامي خبره وایي چې وروره راسه د خلیج فارس په دې منطقه کې ماته هډې راکړه چې زه هلته خپل رادارونه نصب کړم، زه خپل سیستمونه نصب کړم او زه هلته اوسم چې خپل ټوله کنټرول پر امریکایانو باندې ولرم. نو دا غوښتنې د روسانو دي چې اوس ایرانیان دغه موضوع چې ده په نظامي شکل باندې دوی وایي چې موږ په مستقیم ډول باندې موږ نشو کولی چې تاسو ته پایګاوې درکړو، ځکه چې دا کوښښ یو ځل د چینایانو سره هم کړی و چې چینایانو ته به پایګا ورکوي، خو دوی په دغه باندې اوس ویره لري چې موږ دا پیغام موږ نشو درکولی. اوس ایران مجبوره دی، ځکه چې ایران د غربي هیوادو د ویرې څخه دوی مجبوره دی چې هیڅ 400 ترلاسه کړي. هیڅ 400 چې ترلاسه نه کړي دوی ویرېږي چې اسرائیل پر دې باندې حمله وکړه موږ دا ځل موږ خرابوي او موږ د بیا مقابلي توان د اسرائیل سره نه لرو، ځکه چې د یوې شپې حملې چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه 15 میلیارد ډالره ایران ته یې خساره ورسول. 15 میلیارد ډالره د ایران بسته کلنۍ بودیجه ده چې دا په یوه شپه دی وډزوي. یعنې د یوې شپې ډزول د دوی لپاره مشکله کار دی او د اسرائیل سره بسته امریکا ولاړه ده. امریکا کوم هیواد دی؟ نور هیوادونه چې دي مثلا زراعتي مواد داسې کوي صادروي، غنم صادروي، تیل صادروي. امریکا څه شی صادروي؟ امریکا ډالر صادروي. یوازینی ملک دی چې کاغذ باندې ټاپه لګي ډالر ځینې جوړېږي او صادروي او ټول ملکونه هم هغه اخلي خلاص. ان ډالر د چاپوي او دلته د 15 میلیارد امریکا ته خوځي دي او ایران د پاره د 15 میلیارد ډیر پیسې دي، دا خو نشي کولای دی دا کار وکړي. نو د همدې هماله روسان د خوږې ګوت څخه دی نیولې دی او دوی ته وایي چې خپل خارجي سیاست ماته به ډیره کوي او په اقتصادي موضوعات کې به ما سره مشورې کوي او ډیر څو خبرې دي چې روسانو د دې څخه غوښتنه کړې ده. اوس روسان وایي که نه کوم زه پکې نه یم درسره او اوس روسان په دې باندې پوهېږي چې ایرانیان ماته مجبور دي او چې ایرانیان مجبور دي راسه نو ډېر څه ځینې واخله. نو دغسې موضوعاتو کې دا موږ په افغانستان باندې هم راتللی سي. موږ باید
حد اقل خپل علمیت لوړ کړو. داسې نه ده چې زه یو موضوع تاسو سره شریکوم، که ستا خوښه نه وه ښکنځل، څنګه مې په خوله راځي دا ښکنځل؟ یعنې دا زما یوټیوب کې وګوره، څه چې ویډیوګانې مې کتلې دومره ښکنځل. لږ عزت زده کوئ، لږ احترام زده کوئ، لږ تحقیق و تحلیل و یو کتاب متاب ووایه. په دې بدبختي باندې ایران هم همدغه ډول باندې ملت سره ټمبه ساتلی وي، اوس د در په دره دی. موږ باید خپل ځانونه روشن فکر وکړو، موږ باید مطالعه ولرو، موږ باید یو درس ووایو، موږ باید په سیاست ځان پوه کړو، موږ باید په اقتصاد ځان پوه کړو، موږ باید په نظامي سیستم باندې ځان پوه کړو، تر څو په دې نړۍ کې موږ ژوند وځایو. دا د نن ورځې ویډیو تر بیا مو